Bootstrap grid systems ډېرې مشهوره د پاورفل موبایل فرس فلیکس باکس ګریډ سیستم دی چې پر فلیکس باکس پر اساس باندې جوړ دی او دی موږ ته ریسپانسیو ډیزاین کار کوي. نو راځو چې دا سره کم کار کوي. دا مخکې موږ او تاسو دغه کال اس ام ام ډي ال جي کله چې کال وي هغه ساده کال وي هغه 586 پکسله باندې وي او اس ام پر سمال ډیوایسونه ام ډي پر میډ دلته اوس 20 پکسله کال ال جي کال ایکسل کال ایکس ایکسل چې پر لارج ډیوایسونه. راځو موږ دلته څلور دغه کړي دي چې سره کوم بیسیک ګریډ موږ جوړولی سو. د ګریډ اهداف څه شي دي؟ نو که زه راسم دلته یو ډیو الیمنٹ واخلم، په دې ډیو الیمنٹ کې بل ډیو واخلم او په دې ډیو کې زه دلته پی جی پرایمري او پیډینګ پایپ بل به داسې کلاس پر اپلای کړم. که چیرې راسو دا زموږ چیک کړو دلته که چیرې راسو ښه یو خبره دا ده چې دا پیډینګ پایپ چې راسو دلته چیک کړو. راځو دا به مرجن پیډینګ ډاش وای دغه به ورته ورکړو، پیډینګ ورته ورکړو او دغسې ټکسټ به ور لایټ کړو، ټکسټ لایټ. اوس که چیرې راسو نو دلته موږ او تاسو بیسیک ګریډ لرو. دلته خبره دا ده چې موږ او تاسو پر کم باندې اپلای کړی دی ټکسټ لایټ. دا یو خبره دا ده چې موږ او تاسو مرجن وای او دلته موږ او تاسو پر دې باندې باید اپلای کړو. پی وای 5 او ټکسټ وایټ لایټ لایټ که چیرې راست دا پر اپلای کړو او دلته چیک کړو دا باید یو څه تغییر وکړي. راځو چې کوو زما فکر سره لایف سرور سم کار نه کوي. راوسو دلته اوس موږ او تاسو یو خاص الیمنٹ لرو. که چیرې دا زه راسم دا 3 واره جوړ کړم که چیرې راسم موږ او تاسو چیک کړو نو دا 3 واره جوړ سو دې کې هېڅ تغیر نه. که زه چیرې راسم دا هر څونه ده کوم دا دغسې سټیک دی. څنګه کولی سو چې ګریډ سیسټم ته واړو؟ راځو لومړی غواړو چې که چیرې غواړو چې ګریډ سیسټم ته واړو دلته به پر دې باندې کلاس د رو اپلای کړو او که چیرې راسو دلته به پر دې الیمنټونو باندې به د کال هره رو 12 کالونه لري. نو دلته موږ او تاسو کولی سو چې کلاس کلاس دلته ورته ورکوو چې کول. راځو دلته هم کلاس پر اپلای کوو چې موږ 3 کلاس دلته کلاس کول. اوس به راسو چیک وکړو دا چې زه باید دا لایف سرور هم بند کړم ځکه چې ماته مشکل پیښ کړ. چې راسم دا سیو کړم نو اوس که چیرې راسم دا چیک کړم دا باید دا کار وکړي خو خبره دا ده چې دی کار نه کوي. دلته به راسو موږ یو شی غلط کړی دی. دلته موږ کلاس دلته اپلای کړی دا باید دلته نه وي. راسو چیک دا دی. نو اوس موږ ته دلته 3 کنټاینر سوله. که چیرې دا موږ دغه ویت کموو دی کمیږي که فلیکسیبل لای اوټ جوړ سو ګریډ سیسټم کې نو دا اوس په بوټسټراپ ګریډ جوړ کړي موږ او تاسو موږ او تاسو کولی سو چې کار وکړو. که چیرې دا خو موږ دا کوم کنټاینر چې دا هم 4 کلنه نیولې دا هم 4 موږ او تاسو که چیرې غواړو کلن ویت جوړ کړو نو دا به زه راکاپي کړم. لومړی چې مې دا راکاپي کړي بیا به راسم دې سره به یې بل کار وکړو. کلن ویت دا چې تاسو کالمونه ورته انتخابوئ. زه غواړم چې دا د 3 کلنه ولري او دا د زه غواړم چې دا 6 کلنه وي. دا د 6 کلنه ولري او دا د 3 کلنه ولري دا د هم 3 ولري. اوس که چیرې راسو کلیک نو دلته اوس دا 6 کلنه او موږ او تاسو که چیرې دا ورته دغه کوو راځو دی به هغه 6 کلنه لري هېڅ مشکل نه.
که چیرې تاسو غواړئ چې دغه کالم دغه شپږ کالم چې دا په ریسپانسیویت کې جلا خاصیت ولري نو موږ او تاسو دا ډېر په اسانۍ سره کولی شو. موږ او تاسو به دلته کال د کال څخه کال اس ام به ورکړو. موږ وایو په سمال کې د 4 کالونه ټول وي. کال اس ام 4 دي په سمال کې وي. کال اس ام 4 دي په سمال کې وي. اما کال ال جی شپږ دي وي دا برته په لارج سایز کې او دلته دي هم دا باید زه دلته ورته ورکړم کال ال جی 6 او دلته موږ او تاسو ورته کوو کال ال جی 3 دي برته او دا دي هم کال ال جی 3 کال ال جی 3 او دا دي هم ال جی 3. اوس که راسو دا وکړو نو اوس دلته ریسپانسیو ویت ته موږ او تاسو ګورو. دا اوس شپږ کالونه دي. که چیرې ډیوایس مال کېږي دا به اوس که چیرې موږ او تاسو ګورو د دې درو سره ویت سم دی ځکه چې ډیوایس سایز سمال دی. که چیرې دلته غټ سي بیا به دلته وینئ یو بل کالم هم ور اډ کېږي. تر دغه ځایګې پورې دوی سم کار کوي. اما موږ دلته وګورو 300 کالونو اندازه یو رقم ده. اما که چیرې ډېرېږي بیا دغه سره یو ځای جسټیفای کالنس د دې لپاره چې موږ تاسو مخکې په سی اس اس کې مخکې یو پراپرټي هم وویله. یوه پراپرټي موږ تاسو وویله زما فکر سره دا دلته یو ډیو الیمنټ تېر سوی دی. دا به ایسته کړو. موږ به دا کاپي کړو. اوس به راسو لا به چیک کړو چې څه وایي. کلیک دلته اوس موږ دلته درې دغه لرو. دا به زه لومړی به راسم دا به درې کم دا به هم درې کم کال 3 او دا به هم درې کم. اوس درې نه کېږي. که چیرې راسو دا یو دغه ساحه خالي پاته ده. څنګه کولی شو چې جسټیفای کنټینټ دلته موږ ورته ورکوو پر دې رو باندې لکه جسټیفای کنټینټ سنټر نو دا به دوی به دغه الیمنټونه ټول او سنټر ته راولي. اوس به راسو چک کو نو دا هغه د ګریډ برخه ده. اوس دوی په سنټر کې د سټارټ اینډ لکه څه رقم چې موږ تاسو د فلیکس لایاوټ لپاره درلوده دوی هم همداسې کار کوي. دا هغه د ګریډ برخه سوله چې موږ تاسو سره کم کولی شو چې کار پکې وکړو. بیا به موږ تاسو یو فورم د ګریډ په ترو باندې جوړ کړو. سره کم کولی شو چې فورمونه د ګریډ په ترو باندې جوړ کړو ځکه چې فورمونه خاص د ګریډ په ترو باندې جوړ ځکه چې د مختلفو ډیوایسونو لپاره دوی جوړ وي.